اصطلاح کې ولی چاته وایي. نو علامہ سعد الدین سے وہی هو العارف بذات اللہ تعالی وصفاته بقدر ما يمكن المواظب على الطاعات المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. دی تعریف کی سلور خبری دی. اول نمبر هو العارف، عالم بھائی. ولایت بھی علم نہ حاصلی گی. سوک چه ولی وی نو دسر با علم ضرور وی. ذکر ولایت عمل دے او عمل سبق علم غواری. نو اول با دسر علم وی نو کسوک دا ولایت مقام حاصلی نو سبق بوائی. قرآن کریم بانی بپوئی، احادیث دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بانی بپوئی، فقہ بانی بپوئی. ذکر ولایت عمل دے او مخ کی علم وان. نو هو العارف دے بعالم بذات اللہ تعالی و صفاته. بیا پا علم کے مراتب دی. دا دس علم، دا منز علم، دا روجی علم، دا زکاة علم، دا حج علم. دا طول علوم دی. خدا طولنا لوڑ علم دا اللہ تعالیٰ دا ذات و دا صفاتو دے. دا بیا در چاکار نہ دے. دیو جن امام غزالی رحمہ اللہ فرمائی سوچ دا اللہ تعالیٰ پا ذات و پا صفاتو نپوئی گی و خبری پا کی کائیں نو غلاو زنا ورطا خد دا دینا. غلاو زنا سر سڑے نہ کافر کی گی و دا دین بیا کافر کی گی. نو ولی با عالم بھی خود غٹ پائے عالم بھائی. کم چی پا علومو کی دا طولنا اعلا علم دے. چاہیت علم العقائد وی، علم الکلام مرتوائی. دا اللہ تعالیٰ دا ذات متعلق، دا اللہ دا صفات متعلق. نو تاسو کس تصوف کاؤ، سلوک کاؤ اور سبق نو آئیو دا صحیح نہ دگورا. علم ضروری دے. علم سر بیا اللہ تعالیٰ تا دا خطا نہ بچ کئی. نو یو خبر ادا دا چھ ولی با عالم بھی. دوی مدا دا چھ پا علم کے بورتا اعلا مرتبہ حاصل ہے. درم المواظب علی الطاعات. دیو پا طاعات و ہمیشہ والے کہیں. دا سنہ چھ نن عبادت کئی سبے نہ کئی، نن تحجد کئی سبے نہ کئی، نن دا اشراق نس کئی سبے نہ کئی. نا مواظبت با کئی پا طاعات. سنگا چھ دا ولی پا امانا لغوی کی خبر پڑتا ہو. مواظب علی الطاعات. کہ مواظب علی الطاعات نو اگر کلوی عالم نے اور لوی عارف دے دے ولی نشی جوڑے دے. ذکر علم نرستو بیا عمل پکار دے. منگا استاذ سوڑے ملگری اللہ تعالیٰ اور تخیستہ علم ورکڑی خدا عمل نلری نو دے ولی نہ دے. سلورم نمبر المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات. دا دنیا چی کم خوندون دی لذات و شہوات دا دی کے داخلی دلو کی با مبالغہ نہ کئی. گورے دل تا دو خبری دی. یو خود دنیا نا زمانگا استاس بغیر گزارم نش. خوراک بم کھاؤ، چکاک بم کھاؤ، موٹرم پکار دے، کورم پکار دے، میوم پکار دا، کالیم پکار دی. دا دا ولایت سر ٹکر نہ لری. روانہ کئی دین کو بغیر گزارا نشی. زمان پا شریعت اور دین کے رہبانیت بند ہے کہ اس نہ کہ خوراک بم کے، چکاک بم کے، موٹر کے بم گرزے، کالی بم آگندے،
کور بدیم وی، بچی بدیم وی، ښځه بدیم وی، پیسې به هم در سره وي. دا د ولایت او د بزرګۍ سره معارض نه دی، دا سره نه دی په ټکر. ټکر کم ځای دی چې په دې شیونو په دخول کې مبالغه کوي، سم پکې وردن نشي. مثلا ښه خوراکونو پسې ګرځي، د ضرورت نه علاوه ټول فکر دی دی کی چې ښه خوراک وکړم، دې ځای کې خوراک دی دی د سړی د کار وباسي. دا موټر والم، دا والم، دا والم ورپسې ور روانې، دا کالی وکم، دا کالی، نو ستا ټول فکر او ستا ټول زندگی دی مبالغه کې بیا خرج کیږي. مبالغه وایي د خپل ضرورت او د حد نه تجاوز ته. نو ولی دی ته وایي چې دی به اعراض کوونکی د مبالغې نه په دخول د لذات او د شهواتو کې، بس دی به په ضرورت عمل کوي. څومره چې ضرورت وي بس په هغې به عمل کوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زندگی چې وګورئ، هغه به پلتۍ ډوډۍ ته نه وهله، دواړه زنګرونه به یې ودرول او ډوډۍ به یې خوړه. ولې؟ موږ او تاسو خو ورته پلتۍ ووهو، پلتۍ کې دا کار دی چې بیا به ډېر خوراک کوو، نو مبالغه راغله که رانغله. او زنګرونه چې ودرئ نو لږ خوراک به کوي. رسول الله مبارک به ډوډۍ ماتوله، ماته کړې ډوډۍ کې دا کاري چې ډېر وخت نه ضایع کوي. تیاره پسته ده، بس راواله زر یې وخوره. او رسول الله مبارک فرمایي خېټه او بیا درې حصې کوي، یو اوبو ته، یو هوا ته، یو خوراک ته. موږ او تاسو حتی الحلقوم کار کوو، دا بند دي په شریعت کې. نو ماته کړې ډوډۍ به خورئ، وخت نه ضایع کوي، او په دریو ګوتو به خورئ، لږ به خورئ. داسې په اوبو کې، داسې په کالیو کې، داسې په ژوند کې. دا د رسول الله مبارک څومره تعلیم دی. دا تعلیم چې موږ او تاسو اوس پړو وی ګورو، نو موږ او تاسو نه اولیاء جوړئ. سنت باندې عمل کول دا ولایت ته ځان رسول دي. ګوره دی وجه نه زموږ علما وایي که یو سړی ځان ته بزرګ او ولی وایي او دومره غټ کرامت ولري چې په هوا باندې والوزي یا په اوبو باندې تنګ وکړي، خو چې دی د ادنا مستحب مخالف دی، ولی نه دی، استدراج دی. سنتو کی کمال دا دی چې عمده قدر تخی کنه، المعرض عن الانحماق فی اللذات والشهوات. نو دا دو خبرې مې درته مختصر یې وکړې، معنا لغوي او معنا اصطلاحي. دا باقي دو خبرې خوږدي دي، بیا به تنګ شئ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. خدا اسلام و دین منت محبوب کی، اسلام راتا عمل آسان کی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم روح منور زمون خوشحال کی، اگر پا سنت راتا عمل آسان کی، ملنگ سے مبارک تا صحت کامل و عاجل نصیب کی. ملنگ سے مبارک نتا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سمر مشایخ دا سلوک و دا طریقت دی، ائمه د شریعت دی، د ټولو درجات عالی کی، قرب در قرب نصیب وګرځي، نسبتونه په کامل وجه مونږ ته ورسي. څومره متعلقین د دې دربار دي، حاضرین دي، غایبین دي، حیات دي، ممات دي،
اخص اولیاء په صفونو کې ودرې الہ العالمین دا دربار تر قیام د قیامت پورې دائم او مستمر وګرځي او د شریعت او د طریقت او د سلوک چینی ترې جاری کې سلور واړه اکناف او اطناف د عالم ترېنه سیراب وګرځي وصلی الله